عزیزانو زمون چاته خسړی ویل دا په اغراض و بنای مونږ هغه چاته خسړی وایو چې زمون مفاد ور سره مونږ له فایده راکړي زمون خېټه غوړی مونږ هغه ته خسړی وایو کا پکې لوی کافر ولې نه او چې زمون مفاد چا سره وابسته نه مونږ هغه ته خسړی نه وایو عزیزانو خسړی هغه څوک دی چې چاته د خدای قرآن خو د خدای د قرآن په جوړې کړې نقشې باندې څوک رواني دغه ته خسړی وایي تا او زه ورته خسړی وایو که نه وایو مونږ لاړو څه اعتبار زمونږ خلو له څه اعتبار آخر زمونږ د خلو ته وګورئ که دا چاته ښه ووایي په دې څه او که دا چاته خراب ووایي په دې څه هر سړي ته لږ د خپلې خولې ته کته پکار او بیا شیشه راغسته پکار دي د خپل مخ ته کته پکار چې زما مخ یا زما خوله د دې قابله ده چې زه بل ته ښه ووایم دا زما ځان څنګه دی چې زه بل ته ښه ووایم ابتدا به د خوالي ته د ځان نه کوي عزیزانو که تاسو خیال وکړئ یو مسله ده مړي ته چې تاسو دعا کوئ طریقه دا ده اوس خو مونږ دا وایو دعا ورته وکړئ چې خدای پاک یې وبخي او دا کي او دا کي طریقه دا ده چې ته به وایې اللهم اغفر لنا وله خدای ما وبخي او دا مړی وبخي اول بزان په خدای بخي دې کې څه چل دی الکه مړ دې مستحق دی چې طاقت وي چې خدای دې وبخي ناول ځان بخي او بیا په دې بخي علما وایي چې خبره دې کې دادا چې اول ته په ځان وبخي چې تا کې اهلیت د شفارس کولو پیدا شي نو علا به د بل د پاره ته شفارس ما به خبرو پوهېږم چې تل نه بخلینو ستا په خوله به بل څنګه وبخي ناول په ځان وبخه چې تا وبخي نو تا کې باهلیت بیا پیدا شي د بل د بخندې تاسو خیال راکړئ نو عرض میں داو چې اول خو مونږ کې اهلیت نشته د خسړی تو اول د زخ خپل ځان خسړی کوم نو هغه نه بعد د بل ته وایم کنه چې دا خسړی چې زخ خپل خسړی نه يم نو زما خپل له اعتبار څه دی چې زه بل متعلق وایم چې دا خسړی او کس کی مجال دم برے صفت رسول کی کرے جس پر خدا نے خود کہا صلی علی محمد مونږ څه شي چې مونږ بچاته وایو چې دا خسړی اول بزان کې د خسړی توپ اهلیت پیدا کړي زما عزیزان خواله خو په دوربین کې ورک شو په دوربین کې او بیا په پاکستان کې از کله کله ویم چې ابای مې لیوانای شو په تور جمی باټینګن غواړي نو مونږ لیوانیان یو چې مونږ په پاکستان کې خواله غواړو پاکستان کې نه مونږ کې اهلیت شته چې د خسړی توپ چرته ټریننګ سکولي او مونږ ولا ورشو د خسړی توپ ټریننګ پکې وکړو او نه د وخت حکمران چې دی هغه مونږ د پاره اسباب د خسړی توپ نه جوړی چې مونږه خسړی نو نه د بره طرف نه معامله داسې ده چې مونږ خسړی شو او نه مونږ په خپل ځان لا اسباب د خسړی توپ جوړ اوس کیږي بس
کی بداچے وہی مویا مردود تے نہ فیت یا نہ درود ادا خار خلق وہی مویا مردود نہ فیت یا نہ درود وہ مردود مرشو نہ اور پس چا لا سوچت کو نہ اور پس چا درود شریف ہوئے منگ مرگو نہ بمداسی مویا مردود تے نہ فیت یا نہ درود مردود سمانا مردود دا مانا چت مرش او مردار تی کش نزدې څوک نه درځي تاسو وګورئ دا سربه چې مړ شي ته خو د دې سربو زوی ته ووایه که نه چې راشه دا ولمبوه دا پلار دی خان چې مړ شي د خان زوی خپل پلار لمبوي خانان خو ډېر دي که نه سمې خانې لنګې شوي دي نواب چې مړ شي د نواب زوی خپل پلار لمبوي ورته وایه که نه چھوټا نواب صاحب راشه دا پلار دی ولمبوه جرأت به ونه کړي نو هلته دا تا او ما غوندې شیخان مټې منغاړي صاحبه کوزې څوک رازغلی او څوک پې اود ورته لوګی کوي د پروتی لکه د سانډا غوندې په تخته اود ورته لوګی کوي اودونه چرته کوي کپانی مولا لراوړي چې اله بسم الله پې ولیکه زما دې په خدای باندې قسم وي چې په کپل خو بسم الله لیکل پرېږدا چې قرآن ورته پادیره کې او په قبر کې په سینه باندې کې د بیا مم دې په خدای قسمی که خدای دې پریدي کلمې لیکل یا د کعبې د غلاف هغه پشم پسترګو ورته خول یا ورتا گوئے کہ اود مد پدے گوڑو مگل پدے گوڑو اغا اود کارامت کی گی چھ دے گوڑو کے دا مانزن نخشوی پتندی باندے اغا اود کارامت کی گی چھ پتندی کے دا مانزن نشانوی پدے زینو باغ اود کارامت کی گی چھ دا زین خدا تپ سجدہ پریوتی اس خرتم تو اوت پتندی مگن خرمم خدای بخی بیا درتا قسمیت اور وائما بیا درتا قسمیت اور وائما چی کلمے مشرموائی چی دا دی پلی تو کپنوئی لکھا سوکی او بل کتاب دے احد نامہ دا غروڑی پا قبر کے اور تپسینہ کی سوک سکئی زما عزیزان دا خلق پریخون کی نہیں او ډیر لنډ رانی سی قرآن ویلی دی دا زما دا کور خبره نه ده فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء اللہ وچ ما سوک ہیر کی ما ہیر کی نو زسه چلو کم فتحنا علیہم ابواب کل شیء دار قسم نعمتونو دروازے پر اپرانیزم